الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عامر بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. صحيح الجامع. فوائد عامر بن مسعود رضي الله تعالى عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: په ژمي کې نفلي روژې نیول یخ غنیمت، یعنی اسانه او بې تکلیفه اجر دی. بیهقي رحمه الله وایي دا حدیث ابو هریره پورې موقوف دی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي د ژمي عبادت کوونکو لپاره ښه چانس او فرصت دی. او حسن بصري رحمه الله وایي د ژمي عبادت د مسلمانانو لپاره ژمی ګټور دی، ځکه شپه یې د تهجد لپاره اوږده او ورځ یې د روژې لپاره لنډه. مسلمانانو ورونو، ژوند روان دی، تېرېږي، هر ورځ له دنیا څخه لرې کېږو او مرګ ته نږدې کېږو. نو له وخت فایده واخلو او الله رب العالمین ته هر قسم څه عبادتونه وکړو. اوږدې شپې په عبادت او لنډې ورځې په روژې سره تېرې کړو. مسلمانانو ورونو، مخکې له دې چې د دنیا د وخت ارمان وکړو، باید ځان د جهنم څخه خلاص کړو او جنت ته مستحق وګرځو. الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي.